السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول اوریدونکي به په خیریت سره دعا ده چې کوم کسان په پریشانی کې دي الله رب العزت دې د هغوی پریشانی ختمه کړي. مالی پریشانی وي یا کاروباري پریشانی وي یا څه بیماری وي او الله رب العزت دې د هر چا د زړه ارمانونه پوره کړي. دا یو حقیقت خبره ده چې زموږ د یوټیوب چینل د وظایفو په چینل چې څوک راځي نو هغه خامخا چې وظایفو پسې ګرځي د هغه څه نه څه مسله وي، د چا د مال مسله وي، د چا د کاروبار مسله وي، د چا د محبت مسله وي، د چا د جادو مسله وي. نو زه کوشش کوم چې تاسو دپاره هر قسم وظایف راوړم او بل زما چې د نظر نه کومه وظیفه تېره شي او هغه زه کوشش زما ډېر دا وي چې تاسو سره هغه ډېره بهترینه وي. نو د مال دولت وظایفو د دولت دپاره د رزق د فراخۍ دپاره ځکه زه ډېر راوړم چې زمونږ معاشره کې غریبي ډېره سیوا شوې ده. نو د هغې دپاره زه داسې وظایف راوړم چې هغه مو ورڅخه ختم شي او نورې پریشانیانې مو ورڅخه ختم شي. نن زه تاسو ته د سوره انشراح اخري سپاره کې دی سوره الم نشرح الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. دا صورت چې دی دا یو ډېر بهترین صورت دی. دې کې الله رب العزت د حضور کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې د سینې د کلاولو هغه ذکر کړی دی او دا داسې د عمل تاسو څخه یم چې دا به تاسو که تاسو دا کوئ نو انشاءالله د دولت او د رزق یو طوفان به په تاسو راشي. عزت دپاره یې کوئ دومره به م عزت سیوا شي چې خلک برته راپاسیږي او سلامونه برته کوي. شدید پریشانی وي، مشکل وي، هغه مشکل به الله ختموي. اولاد دې نه وي اولاد به الله درکوي. کاروبار دې نه وي، څوک دې ورک وي، دشمن نه پریشانه وي. لکه چې دا اوس موږ دا پریشانیانې شمارونو دا په کرونو خلک دي نو د کرونو هر چا خپله خپله پریشانی ده. بس تاسو داسې والی چې تاسو زما اورېدونکي چې څه پریشانی ده بس د هغه پریشانۍ دپاره یې وکړئ. او دا سوره انشراح به وایي اخري سپاره کې دی. ښه د دې دپاره به خالي یو ټایم مقرر کړئ. بهترین ټایم چې کوم دی څه کوم یو دی تهجدو ټایم دی. دا د پښمني کې چې خلک تهجدو ته راپاڅېږي دغه ټایم دی. ګوره دې دپاره هم تاسو کولی شئ. ډېر خلکو خپل کور نه الله دې هر چا له خپل کورونه ورکړي. هغه وایي چې زه دا عمل شروع کوم چې الله مو له خپل کور راکړي. الله به له خپل کور ورکړي. اولاد دې نه الله به اولاد درکړي چې الله پاک پردی مزدوري ما الله پاک ما له خپل کاروبار راکړي. الله به خپل کاروبار درکړي. طریقه یې دا ده چې اووه ورځې به په اوداسه کې په جانماز به کښېني. مخې ته به یو ګیلاس اوبه کېدې. یولس ځل به درود شریف وي. کم درود شریف به وي؟ درود ابراهیمي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. مونږ چې کله مونځ کې وایو دا چې دوی یولس ځل 20 ځل به دا صورت وي. کوم صورت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا چې کوم دی په دې کې دا یو ځای دی فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. دې کې ترجمه یې دا ده چې د سختۍ سره اسانتیا شته دی او بس دا د دې دپاره ډېر بهترین دی د مشکلاتو د ختمېدو دپاره. دا چې د کله 20 ځل وي دا به په دې اوبو باندې دم کې او په خپله سینه به یې دم کې. یو خبر رانه په اول ځل کې پاتې شوي دا اول سر کې څوک چې زما د وظیفې اجازت غواړي بس د هغې دپاره نه پیسې غواړو هېڅ هم نه غواړو. هغه سړی د خپل نوم خالي په کمنټس کې ولیکي بس هغه ته زما طرف نه اجازت دی. نو دا چې تاسو کله دا 2 ورځې وکئ نو چې تاسو کله په دغه یو ورځ باندې دا وظیفه وکئ 20 ځل 11 ځل د درود شریف وي 20 ځل د دا صورت وي بیا به دا ګیلاس به راوچت کړي او دا ګیلاس نه به لږې اوبه داسې د خولې ته وروبه یې لکه شونډو څه به یې لګي دا ګیلاس به بره اوچت ونیسي او د خولې ته به دا اوبه وروبه یې لکه د بر نه به داسې ورواړئ او د هغې نه پس به
دا باقي اوبه چې کومې دي دا به په سنت طریقه باندې په 3 ساګانو کې وڅکي ان شاء الله العزیز. و ورځې چې دا عمل وکړو ستا څه قسمه مشکلات دي، د محبت مسله دي، د دشمنۍ مسله دي، د کور مسله ده، در باندې قرض دی، څه نور څه پریشانی ده، اولاد د نافرمانه دی، ښځه د نافرمانه ده، څه مسله ده، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به دغه ستا مشکل خامخا حل کوي. خو د یقین ضرورت دی او یقین ځکه دی چې موږ سمنتر نه وی د الله کلام وی، الله کلام قرآن دی هغه وی او الله نه غواړي او د حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلی دا عمل وکي. الله رب العزت بس تاسو مشکلات خامخا اسانه او الله دې تاسو مشکلات اسان کی سره زما او ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. بس دغه عمل دی دا په غور واوري که یو ځل په پوه نشي په دویم ځل واوري په دویم ځل پوه نشي په دریم ځل واوري خستا په خپل باندې څه پریشانی نشته او تاسو کې یار دوست یا رشتہ دار یا گاونډي هغه ته څه مسله ده هغه ته دا وخایا ان شاء الله العزیز. الله پتا باندې چرته سخت نه راوړي او دغه مشکلات به آسان شي. د بل ویډیو پورې مال اجازه راکړئ ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.